په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کمېدو خلک اندېښمن کړي دي. کابل ښاریان وایي هر کال د ځمکې لاندې اوبو کې د پام وړ کموالی راځي. د دوی په خبره په نامسلکي ډول د څاګانو کیندنه او له اوبو سره بې احتیاطي او زیات مصرف هغه څه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړي دي. په کابل کې د اوبو په حوضونو، موټر شویو، فابریکو او زراعت کې په پریمانه اندازه اوبه مصرفیږي چې دا هم د ځمکې لاندې د اوبو کمېدو لاملونه بلل کیږي. ما باید این را بفهمیم که اسراف در هر چیز گناه است. وقتی که ما میتونیم کدام آبی را که ما شما استفاده میکنیم باید طور استفاده کنیم قدر ضرورت خود. حدیث شریف است اگر میگم وقتی پالوی دریان باشیم باید اونجا اسراف نکنیم. هدف از این است که باید آب ما اسراف نشه، چون به خاطر که اینمی آبی است که زیر سر میشه دوباره بر ما پایین میشه ما از استفاده میکنیم. دې مو تاسو واضح کړئ چې اوبه یو حیاتي ضرورت دی. د اوبو څخه بغیر ژوند ډېر مشکل دی. دې وجه ټولو وروڼو او خویندو څخه یعنې فامیلو څخه تقاضا لرو چې اوبو اسراف ته زیات توجه څخه کار واخلي. اوبو ډېر په احتیاط استفاده کوي ځکه اوبه یوازینی دی چې ډېر مشکلات سره لاس راځي. د افغانستان اکثره اوبه ډېرې ناپاکې دي، نو هغه پاک اوبو څخه باید منظمه توګه ګټه واخیستل شي تر څو د ضرورت وړ ځان کې کار راشي. خلک له حکومت نه غواړي چې دې ستونزې ته دې جدي پام وکړي او د هغو خلکو مخه دې ونیسي چې له اوبو سره بې احتیاطي کوي. د دوی په وینا که حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي ښایي څو کاله وروسته کابل د څښاک لپاره اوبه ونه لري. غوښتنه د دولت نه دا ده چې د اوبو افغانستان ډېرې اوبه لري، لکه څرنګه چې د افغانستان نسبت په نفوس باندې او په وګړو باندې اوبه زښته ډېرې دي. د اوبو بندونو جوړول او اوبه مهار کول، د اوبو مخنیوی کول، لکه څرنګه چې موږ اوبه همسایه ګاونډیو هیوادونو ته ځي د دې مخنیوی کول او دا اوبه کنټرولول، دغه اوبه په خپل وطن کې په کار اچول، استعمالول، د زراعت دپاره او د څښاک دپاره بندونه جوړول، دا به د افغانستان دپاره ډېر ګټمن وي. خو حکومت وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو د کمېدو ستونزې د حل لپاره یې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړی دی چې په عملي کولو سره به یې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په دغه برخه کې لوی او متوسطې او کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې لري چې یو شمېر یې بشپړې شوي دي، ډېر شمېر یې د کار لاندې دي. همدارنګه په پلان کې هم ډېرې پروژې لرو. په دغه برخه کې د لوی پروژو په برخه کې د شا واروس بند دی چې ساختماني چارې بشپړې شوې، ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د شاتوت لالندر بند دی چې د جوړولو قرارداد یې لاسلیک شوی دی چې په نږدې وختونو کې به عملي چارې فایل شي. بل د کابل پنجشیر پایپلاین پروژه ده چې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې دي. هغه به هم په 14 کال کې به عملي چارې پیل شي. د شا واروس او د شاتوت لالندر بند او د کابل پنجشیر پایپلاین پروژې د بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ستونزه په مکمله توګه حل شي. خلکو به پاک اوبو ته لاسرسی ولري، هغه که د کابل په هره سیمه، په هره منطقه، په هر لور کې وي. د یادولو ده چې اوس هم د کابل په ځینو سیمو کې د څښاک اوبه نه پیدا کیږي چې د چارې د کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.